نو اوس د یهودو بل عیب بیانیږي او دا دی ولسم عیب. ولسم عیب دا دی چې همیشه دوی لوزونه مات کړي دي او ماتی یې. هغه که لوزونه هغه چې کوم دوی د الله سره کړي دي او که هغه لوزونه د مخلوق سره دي، خو دا د دوی عادت دی چې دوی یې ماتي. او كلما عاهدوا عهدا، آیا او هر کله چې دوی لوزو کې یو لوز، نبذه فريق منهم، نو غورځي یا غورځي هغې لره یو ډله د دوی نه. هر کله چې دوی لوزونه کړي دي نو یوې ډلې په دوی کې هغه لوزونه مات کړي دي. ګوره د الله د عدل او انصاف ته څه دی؟ فریق منهم، یعنی بعض په دوی کې وو چې هغوی به لوزونه نه ماتول، پوره کول به. رسول صلی الله علیه وسلم د یهودو سره معاهده کړې وه که نه وه کړې؟ مدینې د یهودو سره، او درې ډلې وې که نه؟ درې واړو ماته کړې وه. نو دوی لوزونه د ټول اولنی لوز خو دوی هغه مات کړی کوم چې الله سره کړی. تورات لوز دی که نه؟ په تورات کې په رسول وسلم ایمان دی، قرآن ذکر دی، دوی نه دی منلی. بندگانو سره چې کوم لوزونه دي هغه هم دوی مات کړي. الله وایي دا د دوی عادت دی. ځکه الله وایي بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې اکثر د دوی نه ایمان نه راوړي. مطلب دا چې لږ خلک پکې ایمان راوړي. اوس یو مثال پې واله دوی لوزونه څنګه ماتوي، الله په دې روان آیت کې مثال ذکر کوي چې وګوره دوی چې دا خاتم النبیین نه دی منلی، آخرنی پیغمبر، نو دا مثال دی په دې باندې چې دوی لوزونه ماتوي. ځکه چې د دې نبي تذکیره خو دوی ته په تورات کې شوې. ولما جاءهم، او هر کله چې راغی دوی ته، رسول من عند الله، رسول د طرف د الله نه، مصدق لما معهم، چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې د دوی سره وو. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نو غزار کو یوې ډلې د هغه کسانو نه چې ورکړی شوی ورته کتاب. کتاب الله، کتاب د الله، وراء ظهورهم، وروستو د شاګانو د هغوی نه، کأنهم لا یعلمون، گویا کې دوی نه پوهیږي. چې کله هغه پیغمبر راغی هغه رښتینی او چې د دوی د کتابونو ته هم رښتیا وي او د هغه تذکیره د دوی په کتابونو کې وه، نبذ فریق، یوه ډله راولګېده په هغه چا کې چې کتاب ورته ورکړی شوی دی. مراد څوک دي؟ یهود دي. په دوی کې یو ډله، معنی دا ټولو دا کار نه دی کړی. ځکه چې بعضو پکې ایمان هم راوړی دی. عبدالله بن سلام یو قصه ذکر هم شو. نو یو ډله په دوی کې راولګېده چې کتاب ورته ورکړی شوی دی. غزاري کو کتاب الله، کتاب د الله، شاته وراء ظهورهم، شاته د شاګانو د هغوی نه. دې ځای کې دوه خبرې یادې کړي. یوه، د کتاب چې ورته ورکړی شوی دی دوی کوم کتاب شاته ګزار کو؟ دواړه ګزار کو. تورات هم ګزار کړی، قرآن هم ګزار کړی. تورات شاته ګزار کو مطلب څه دی؟ پیغمبر یې ونه منو که نه، نو تورات شاته ګزار کو. قرآن یې ونه منو، نو قرآن یې شاته ګزار کو. او د تورات د ذکر بدل ته ډیر مناسبي، اگر که دواړه صحیح دي، وجه چې د دوی د لوزونو د ماتولو خبر روانه ده. نو دوی چې په تورات کې کوم لوزونه د الله سره کړي دي هغه یې مات کړي، تورات یې شاته ګزار کړی. ورسېدی پې که نه؟ شاته ګزار کړی دی. نبذه مطلب ګزار کړی دی. که الله صرف داسې ویلی چې ګزار کړی دی،
خبره به پوره وي نو دی ورسره ولي وي چې شاته ګزار کړی معنی دا چې د سره وله توجه نه ورکړي لکه کله ته داسې ووایې که نه چې یاره پلاني هغه کاغذ ګزار کړی دی کیدی شي څه وخت باندې رواني د خبرې نه داسې ښکاري کیدی شي رواني پلاني کاغذ شاته ګزار کړی نه یې راغلي بیا اوس ورسېدی که نه د الله ګوره په هره خبره کې او په هر ټکي کې په هر لفظ کې حکمتونه یې کأنهم لا یعلمون گویا کې دوی نه پوهېږي الله دې څه ونه وي دوی نه پوهېږي وایي گویا کې دوی نه پوهېږي موږ چې وایو پلاني په زور ځان جاهل کړی دی الله وایي لکه دوی چې نه پوهېږي چې دا کوم کتاب چې دوی شاته ګزار کړو دا یقیني د الله کتاب دی نو هغه کتاب د الله یې پرېښودو ځان یې داسې کړو لکه چې دوی نه پوهېږي روان شو په جادو پسې او په باطلو خبرو پسې سبا به دا که جادو باز کیږي نو سبا به موږ شروع کوو د 102 نمبر آیت نه الله رب العزت دې د دې بدو صفاتو نه موږ وساتي او الله رب العزت دې موږ له د تابعداري د قرآن او د حدیث تابعداري کولو توفیق راکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد